د مفتی منیر شاکر زوی د یوسف جان په انټرویو کې یو ډېره عجیبه غونډه کې خبره کړې ده. ډېرو کسانو به دا خبره اورېدلې، مې خو صرف دا خبره اورېدل نه دي. زه درې داسې څیزونه درته پیش کوم د دې خبرې په مخالفت کې او یا د دې خبرې په رد کولو کې. تاسو به حیران شئ هغه څیزونه که تاسو هغې لکه مثال هغې ته سوچ وکړئ او د دې خبرې ته سوچ وکړئ. فرسټ اف آل خو ده څه خبره کړې ده، پهله دا واورئ او بیا زه دا ویډیو ولې سازوم، د دې باره دا مقصد هم وایم. خو دا ویډیو که تاسو پوره وکتل نو کېدای شي ډېره فایده وکړي. پهله دا ویډیو تاسو واورئ. د مولا بدبختانه غم دا دی چې ته وګوره مدرسو کې ټول سوال شروع دی، مدرسې ټولې په سوال روانې دي، دومره راته او قرضدارې ده. دا تاسو واورېدل، یعنی ښکاره د علما یا د مدارسو په مقابله کې دا راغللې او اعتراض یې وکړو. دا د ایتیسټو چې کوم دي ملحدین وغیره د هغوی اعتراض دی، د دین بیزاره خلکو دی. خو په سیم انټرویو کې دا څه وایي دا واورئ. دویمه خبره د کور خرچه چې ده، نو د بابا مې بعضې چې داسې ملګري شته چې څه ناڅه کومک راسره کوي، د کور چوله مې مړ کېدو له نه ورکوي. ملګري بعضې شته درې مې درته یاد کړو، یو پکې دا شو صحیح شوله، یعنی د خپل کور چوله چې کوم ده، د خپل د کور خرچه چې کوم ده، که بل سړی اوچتوي صحیح شوله، هغه خو څه خبره نه ده. خو دلته که په مدارسو کې چې څه کوم دي، علما چې کوم دي، طلبا چې کوم دي، او حفاظ کرام چې کوم دي، او هغوی چې فارغېږي او قرآن ورته ښایي، احادیث ورته ښایي، نو هغې ته که چانده وشوله او یې په چانده روان کړی شو، ایون چې زموږ حکومت هغې سره مرسته نه کوي، نو دا بیا ظلم وشو، کفر وشو، بیا دا د ټول قوم دپاره تباهۍ ذریعه جوړه شوله. خو نه، خپل ځان دپاره د خپلې ښځې، د خپلو بچو د دغې کور چې کوم دی خرچه د بل نه اخیستل د ده ته ټیک ښکاري. دا سوال یا که هر څه کي دا ورته ټیک ښکاري. زه درته خلاف کېږم په دې باندې نه چې هر څه ورکوي، خو که نه دلته د مدرسې خبر راله، په مدرسه کې دوی ته ډېره غټه مسله ده چې ولې په چاندو چلېږي. یعنې خپل کور یو قسم له په چانده چلېدل ته ښه وایي، خو مدرسې ته ټیک نه وایي. نه یو خو دلته دونه غټ تضاد راغلی، نو ولې دا تضاد راغلی د دې بله ته بیا وایم صحیح شوله. دویمه خبره، د یو ویډیو کړی بهرحال دا تاسو ګورئ، دا چې کوم لیکل دي دا تاسو د لاس لیکلو پورې چې څوک وګوري دا ډېره ګرانه خبره ده. نو دی باندې انتهایي زیاته خرچه کېږي چې څومره ملګري مې دي. د مفتي صاحب موږ ته دغه دوه شیزونه موږ ته قرض پاتې شوي دي، بلکې درې شیزونه. یو چې مفتي صاحب سره کم زخمیان شوي دي، دویم د مفتي صاحب وران جومات، دریم د مفتي صاحب مسودې. نو ټولو ملګرو ته په لر او بر پښتنو ته موږ دغه ریکویسټ کوو چې کم ملګري هم په دې کې څه قسم هم تعاون کول غواړي چې دې کې موږ سره تعاون وکړي او دا ټول زر تر زره منظر عام ته راشي، دا تفسیر او دا کتابونه. دا تاسو وکتلو، یعنی دا وایي چې د زما د پلار چې کوم دغه تفسیر دی او بیا چې کوم جومات دی، جومات یې پکې یاد کړی وغیره وغیره، یعنی موږ سره مالي مدد وکړي، موږ ته پیسې راکوي. یعنی هلته که قرآن او د حدیث که خبره کېږي په مدرسو کې، که هغوی ته علم ښیي، قرآن ورته ښیي، او پاکستان کې تاسو ته پته د ټولو نه ډېر حفاظ کرام چې کوم دي هغه فارغېږي، علما کرام فارغېږي وغیره. نو هلته چې دی اعتراض وکړو چې یاره په سوال چاندو باندې کېږي، او دلته چې کوم دی نو د خپل د پلار د تفسیر چاپ کېدو دپاره او د خپل جومات دپاره چې کوم دی یا د مدرسې دپاره چانده غوښتل د دپاره جایز او ټیک ښکاري. اوس دا ولې کوي؟ دا زه تاسو ته وایم چې دا به زه درته بیا وایم چې ولې کوي صحیح شوله. خو پهله تاسو دا خبرې واورئ صحیح شوله. دا دوه خبرې شولې اوس دلته دونه غټه مثال یو قسم له تضاد ده په دې خبرو کې دی. ټیک ده. دریمه خبره، عبدالله شاکر صاحب، زه هغه ستا وایس دا دریمه خبره چې کوم ده نو دا به زه سیکرټ وساتم، خو صرف یې ته دونه وایم. هغه ستا وایس را سره شته دی، ما په هغې ویډیو هم نه سازول او د هغې یو وجه وه ځکه چې موقع مناسبت سره نه مې کوله، ما څه فایدې نشته، انتشار جوړېږي پرې. دا خو اوس تا نن اعتراض کړی دی او د ټولو علماو د دې مخالفت دې کړی مدارسو، او زه درته وایم چې ته یې ولې کوې، بار بار درته وایم، خو تاسو دا ویډیو لږ وګورئ، که تر اوسه پورې څوک پاتې شوي نه تاسو مزید هم وګورئ. نو ستا هغه وایس هم ما سره شته چې تا په کوم یو وایس کې ویل، تا ته به ښه پته چې ما دا ویډیو که در ورسېدله ته به وایې چې بلکل ما یو چا ته کړی وي یا زما یو ځای کې شوي وو، بس چې هر چاري خو ما ته چا اورول یو. ستا هغه وایس چې تا ویلې چې ما ته یو ایډیټر پکار دی، ایډیټر، او زه به ورله 20,000 25,000 او دا روپۍ ورکوم د میاشتې، کانه پینه به هم په کانه پینه به هم په موږ باندې او رهاش به هم ورله موږ ورکوو، دلته به موږ سره یي، او چې زما د پلار بیانونه وغیره د هر څه چې کوم دي دا ایډیټ کوي او دا سوشل میډیا اکاونټس وغیره چې دا په صحیح طریقه او دا موږ له بیا چلوي یو قسم له. دا خبره تا کړې که نه، زه الله حاضر ناظر ګڼم، زه ورته په قرآن لاس کېدم، ما سره ستا وایس هم شته دی، خو نه یې لګومه. ښه خبره نه ده چې دغه ستا نور څیزونه چې زه کوم دی که نه، خو صرف درته دونه وایم ځکه چې چاته کړی وي بس تاسو خپل منځ کې لانجه راځي، بل څه زه نه غواړم. خو تا دا خبره کړې ده چې یاره داسې نه ته ما ته ده ووایه چې ستا د پلار داسې ملګري دي چې هغه ستا چوله مړه کېدو ته نه پرېږدي، نه ته د 20-25,000 روپۍ د کم ځای نه ورکوې هغه ایډیټر وغیره له. یعنې تاسو په دې پلار په مرګ یا د پلار په بیاناتو وغیره په دغې باندې په سوشل میډیا باندې تاسو د دې پیسو ته ناستئ، آیا دوی پیسې د یوټیوب نه، د فیسبوک نه، د ټیک ټاک نه، یعنې تاسو د دغې څیزونو باندې پیسې اوس راغونډوئ، پیسې پرې ګټئ، د پلار په مرګ باندې د پلار چې تاسو ټیک دی تاسو وایئ چې داسې چللی زموږ د پلار دین اسلام خدمت کړی وغیره، یعنې په هغې تاسو پیسې راغونډوئ. ته چې د 20-25,000 روپۍ ورکوې نه ته به ګټې سونه چې ته ورله ورکوې، دا ستا وایس دی که نه؟ اخوره قسم چې تا دا وایس نه دی کړی، ما ته اخوره قسم پرې وخوړو، زه به چې څه وایې زه جرمانه کوم ته ما ته
الله قسم وکړه دا تا کړی دی ما سره اوس هم ستا ویشته دی نو زه درته اوس یو خبره دلته زه وکړم عبدالله شاکر صاحب زما خبره واوره زما ورور زه درته هېڅ زما نه د پلار سره زما کار شته نه زما تا سره کار شته خو خبره دي چې کومه غلطه کړې د هغې خبرې له راځم اوسه ته چې وایې چې یاره دا مولیان داسې او مدارس وغیره ستا پلار هم د علماو خلاف و زه ستا پلار باره کې خبره نه کوم ما ویلي دي زه نه هم کوم خو صرف دا وایم چې لکه د ضرورت مطابق صرف یو خبره کوم یعنې ستا د پلار سره هم زموږ اختلاف په دې باندې چې د قرآن او د حدیث او د دې که نه نو دلته اوس تضاداتو ته ګوره ته دلته په مدرسه باندې اعتراض کوې نو اصل کې تاسو حقیقت کې آیا زه درته دا ویلی شم یا یو کس که تا باندې دا اعتراض وکړي چې تاسو خو د دین اسلام حقیقت کې دشمنان یې د خپل پلار د تفسیر دپاره د خپل مدرسې د جومات دپاره او یعنې د خپل ځان دپاره صحیح شوله د کور چورې دپاره او تاسو چې یو قسم له دغه هر څه چلوئ نه دغې دپاره د بل نه پیسې اخیستل جایز دي تاسو ته ټیک ښکاري او مدرسه چې کومه ده نو هغې کې چې کوم دی ته په هغې اعتراض کوې علما شرموي او د هغې مخالفت کوې نو که تا باندې څوک اعتراض وکړي چې تاسو خو د دین اسلام او د علما او د دې حقیقت کې خلاف یې تاسو خو د دشمنان یې نو ته به ورله بیا څه جواب ورکړې نو ستا خو دومره غټ تضادات دي په دې کې بله خبره که زه تا ته دا خبره وکړم ستا والد صاحب هم دا خبره کړې ده تاسو هم دا خبره کوئ چې قرآن مکمل دی کمپلیټ دی قرآن ته د بل څه ضرورت نشته احادیث خو چې کوم دي تاسو 150 حدیث نه سیوا منئ نه دا خو ستاسو ښکاره ستا ورور هم دا خبره کړې ده نو ته ماته دا ووایه چې احادیث هم لکه مثال تاسو هغه شانه نه منئ او احادیث هم تشریح د قرآن نه منئ تاسو لکه ستاسو ښکاره بیانات دي هر څه شته نو ته ماته ووایې ستا د پلار چې کوم تفسیر دی د 14 نیم سوه کالو نه هغه وخت نه را روان دي دا مختلف علما دي ائمه دي ډېر غټ بزرګان دي علما دیوبند کې څونه غټ بزرګان تېر شوي ریسنټلی اوس څونه غټ بزرګان تېر شوي دي هغوی تفاسیر لیکلي دي صحیح شول هغوی په یو سپاره باندې جلدونه لیکلی شوي دي ته ماته ووایې تاسو هغه تفسیرونه نه منئ تاسو ستا والد صاحب هم دا خبره کړې تاسو هم دا خبره کوئ چې یاره دا بالکل ټیک نه دي تاسو تفسیرونه نه منئ تاسو تفسیر نه منئ تاسو صرف او صرف یو قرآن منئ نو ته ماته ووایې چې دا هغه 14 نیم سوه کالو نه تر د دې ټایمه پورې تاسو یو مولا یو تفسیر نه منئ په دې دومره خلکو کې ستا دا یو پلار دومره غټ امام شو چې لکه د هغه تفسیر اوس ټیک دی تاسو چاپ کوئ د هغې لپاره چندم غواړئ او هغه به ټیک وي د هغه تفسیر به خلک ګوري او نور تفسیرونه به خلک نه ګوري دا خو ډېر غټ تضاد شو البته که تا دا ویلی چې یاره دغه نور تفسیرونه تاسو هم کتلی شئ بالکل ښه چې یو تفسیر نیم باندې ستاسو اعتراض وي یاره چې په دې دی چې زموږ اعتراض دی دا خبره هغه بېله خبره ده هغه یو سړي د یو بل سره اختلاف ساتلی شي خو تاسو یو تفسیر هم نه منئ یو مولا یو عالم هم نه منئ صرف یو خپل پلار منئ نو که چېرته تا داسې ویلې چې دا نور هم ګورو زما پلار تفسیر هم دی دا زما پلار په دې طریقه کړی دی چې نه موږ به بیا هم زه خبره کړې وي نو تاسو خو تفسیر منئ نه قرآن کافي دی نو بیا ته څنګه د پلار تفسیرونه چاپ کړې ته بیا څنګه د پلار تفسیر ته خلکو ته وایې چې دا ګوره ته هغې لپاره څنګه چانده کړې دا خو اوس دلته څومره غټ تضادات دي ستاسو په دې خبرو کې نو زما ورور زما سره هېڅ اختلاف نشته هېڅ لانجه مې سره نشته خو دا خبره دې غلطه کړې چې دین اسلام چې کوم دی دا دوی چې کوم دی نو دا مدرسې په چاندو چلېږي دا غلطه خبره ده خپل کارونه بې رضې کې نو دا خو به تا ته ښکاره خلک دا وایي چې تاسو د قرآن دشمنان د دین دشمنان د اسلام دشمنان او په دغه جامه کې چې کوم دی تاسو د علماو د دې مذهبي خلکو دشمنان خپله جامه هم داسې جوړه کړي که تا باندې خلک دا اعتراض وکړي ته به ورله بیا څه جواب ورکړې تا سره څه جواب د دې شته دی نو کم از کم خپله قبله چې کوم ده نو دا لږه درسته کې په دې خبرو کې په دې معامله کې دا ډېره د افسوس خبره ده تاسو یو شانې یو خبره کوئ بل شانه بل سایډ ته بل شانه خبره کوئ خپل خبرو کې تضادات دي دلته خپله کار بل شانه کې صحیح شول هغه کار په بل باندې اعتراض کې نو دا څه شولو یار دا دین اسلام د امت هسې یو بل څه اړم دی تاسو نور هم اړمه وایي زموږ تاسو سره هېڅ کار نشته دی مړي چې کوم وي هغه څوک نه په بدو یادوي او نه چا څه کار وي خو تاسو د خپل پلار په خپله خلکو ته وایي چې یاره بیا تاسو یادوئ او که نه تاسو په خپل پلار باندې خیر پیسې ګټئ بیاناتو باندې پیسې ګټئ بل څه هغه ستاسو خپل ذاتي کار دی خو خیر دی په عامو خلکو په نورو خلکو باندې په مدارسو باندې دغه ډېر دلي دین خدمت کوي په دې اعتراض داسې مه کوئ زما ورور دغه درخواست به درته کومه د ویډیو سره څونه هم شیر کولی شئ چې دوی ته ورسي کم از کم چې دین اسلام د دغې خلاف خبرې چې بیا د مذهب او د دې خلاف چې بغیر دلیله داسې نه راځي او امت نور نه ګمراه کوي او په جګړو کې نه اچي د ویډیو سره شیر کړئ که هغه ته چې دا ورسي جزاک الله خیرا د ویډیو کتل ریکوست کوډ ډېر مننه السلام علیکم